بسم الله الرحمن الرحیم. په دریځ باندې جناب ناصر یار صاحب د شمالي پښتونخوا نه راغلی هیبت الله هیبت صاحب، پروفیسر محمود ایاز صاحب او جناب شرافت علي صاحب، کلیم الحق صاحب او همدارنګه د ټولو تنظیمونو مشران او غړي چې خپل قیمتي وخت یې ضایع کړی ده. جناب ډاکټر صاحب تاسې او ملګري وخت مو ضایع کړی خپل او موږ ته مو وخت راکړی ده. یقینا زه خو په یوه لحاظ سره الفاظ د شکریې نه لرم، مګر په دې خاطر چې ژبه مو سره شریکه ده، نو د شریکې ژبې دپاره به تل کار سره کوو. که چیرې ده څه داسې مخته ولاړ سو د پښتانه ولس تاریخ ته وګورو چې هغه څه رقم راغلی ده، هغه څه رقم جوړ ده او موږ اوس په کومه لار روان یو. د پښتانه په وطن کې دغه علم و ادب د دغه زړې سیدي ته ډېر زاړه سوي دي. لیک لا نه و رامنځته سوی چې موږ ویدي سرودونه درلودل. په هغه وخت کې به زموږ مشرانو، شاعرانو، لیکوالانو هغو به دغه سرودونه په منظم الفاظو یا په منظوم الفاظو کې به خلکو ته وړاندې کول، هغوی به اورېدل. که څه هم دغه دریځ باندې دلته څه خبرې وشولې، په لومړي سر کې شهاب صاحب که هر څوک هر څه وایي، تاریخ مو سره یو ده، بنیاد مو سره یو ده، خلاصون نسته. هادي ملا وایي پنجابي تیرې وهلې لاسې نه ټینګوي لاس، ربه خیر وکړي پښتو ته خان لاهور لیدلی ده. د هغه چا نه چې هغوی د یو چا تنخواخواره وي او له هغو نه موږ هېڅ ګیله نه کوو. زموږ بنیاد پوخ ده، موږ چې په کوم بنیاد راوتلي یو په هغه بنیاد به خامخا کار کوو او هغه کوم کاروان چې ده هغه به مخته بیایو. ما خبره وکړله چې په دیویدي سندرو یا دیویدي سرودونو نه له هغه وخت نه چې خلکو ته به یې د طبیعت پټ رازونه راسپړل. په دغه اساس زموږ هیواد د پښتانه ولس هیواد د تاریخ درې پړاوونه لري. یو له تاریخ نه وړاندې پړاو ده، یو نیمه تاریخي یا داستاني پړاو ده، او درېیمې چې ده هغه تاریخي پړاو ده. تاریخي پړاو زموږ د رګویدا څخه را شروع ده، له هغه نه وروسته د اویستایي سندرې چې کومې دي یا د اویستا څخه را شروع ده، د اویستا فلسفې دي، هغه دوره ده. او تاریخي دوره مو له دجې نه شروع شوه. که دلته موږ چیرې فکر وکړو، ما ویل چې له تاریخ نه مخکې هم موږ یو څه درلودل. د تاریخ نه مخکې هم موږ دغه ویدي سندرو کې موږ یو فرهنګي احساس، یو اساس درلودل. دغه سرودونه یوازې دا نه چې موږ ته د هغه وخت فکري یا د هغوی عقیدوي یو څه راښیي، بلکې په هغو کې دومره څه پراته دي چې د نړۍ لوی اکاډمۍ اوس په هغو باندې کار کوي او هغه مخته بیایي. د افغان ولس تاریخ هر چاته اوس معلوم ده، خو دا یوه خبره زه کله کله په افسوس سره سړی وکړي، تل د پښتانه له احساساتو نه خلکو ناوړه استفاده کړې ده. کله چې د مغولو زوال راځي په هندوستان کې، مغولو ډېره ښه حکمراني هلته کوله په هغه ټیم کې، خو د دوی زوال په کوم بنیاد باندې راغی؟ د دوی زوال په دوه شیانو باندې ډېر راغی. یو په خرافاتو باندې راغی، دوی به بېجایه مصرفونه کول، بېجایه مجالس به یې جوړول، او بل ورسره په نفس پرستي یا د ښځو په پالنو باندې د دوی زوال راغی. حتی چې دوی به داسې مجلسونه جوړول چې د ښځو یا د هغو په اندازه به هغو ته د مېلمنو ته سونه او سره زر او داسې نور وسایل به یا نقدې روپۍ به یې هم ورسره ورکولې. د هغه څوک به چې ګډېدل یا به چې د دوی نفسي خواهش دي دغو شاهانو ورسره پوره کاوه، د هغو په اندازه به ورته ورکولې.
دغه هغه څه وې چې د دوی د زوال سبب شو او دوی اوس په نړۍ له بالکل چیرې خپل نوم نشي ښودلی. په دې وخت کې کله چې د دوی دا زوال راغی د دوی دغه حکمراني ړنګه شوله، یو څوک چې دی په خټ افغانو امیرجان نومېده چې هلته اوسېده، ده په ځان باندې ځینې خلک لکه مراټه او نور قومونه یې په ځان راغونډ کړل، په ځان یې راټول کړل، دوی مبارزې شروع کړلې. دوی به چې کله یوه سیمه ونیوله، هغه وخت به یې هغه سیمه د نیولو په داسې یو بنیاد باندې و چې دوی به له هغو نه یو جاج اخیسته، ټکس به یې ځینې اخیسته، محصول به یې ځینې اخیسته. خو کله به چې هغه شی نه ورته دوی به بیا حمله پرې وکړله. د حملې سره سره چې په دې کې د امیرجان هم ورسره و، دوی جیکپور ته ولاړل. د هغه چې راجا چې و غالبا راجا سینګ نومېده، له هغه سره دی خپله په کور نه و. د هغه لور ده ته حوال راواستاوه چې ته د ما ورور یې. دغه د ورور له کلمې سره دلته د یوه شی د ده د غیرت یو څه راپارېږي چې ده په هغه سربیره هغو خلکو ته هېڅ ونه ویل او بېرته ځینې راغلل، نه ټکس نه محصول نه هغه سیمه یې ورپرېښودله، بېرته راغلل. خو کله چې دوی دا نور زیورات په نورو سیمو کې ونیوله، دا مراټاو به دوی ته وویل چې ته خو خان یې، یوې خواته به یې زیور کېښودل، بلې خواته به یې توره کېښودله چې ته څه شی غواړې. ته به فکر وکړې چې یاره خو زه خو خان یم، نو زه دا زیورات او دا نقد پیسې دا څه کوم، زه خو دا توره اخلم. زموږ له دغو احساساتو نه تر اوسه پورې خلک ناوړې استفادې کوي، په هغه وخت کې هم شوې ده. د ادبي جمعې دریځ د هر چا نظر، هر څوک چې دلته راغلي دي د هغو خپل نظر ده، د هغو نظر ته موږ احترام لرو، مګر د ادبي جمعې دریځ د چا په مقابل کې موږ جنګېدل نه غواړو. ادبي چینه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې ادبي چینه په دغه خطه کې، په دغه سیمه کې د یووالي یو سمبول وګرځي. دا زموږ مرام ده او په دې باندې موږ کار کوو. غوښتنې تل ډېرې وي، له هر چا نه غوښتنې وي، خو هغه پښتانه یو څه وایي مېړه مړ که خو مېړانه یې مه هېروه. زه خپله د ادبي چینې په استازیتوب د هر چا ما نظر د هغو وویل چې د هر چا نظر ته موږ احترام لرو، ولې نه کار به ورسره کوو چې په جوړی. ایا صاحب دلته د همدرد صاحب خبرو ته اشاره وکړله، بالکل دا یوه سالمه غوښتنه ده. په دې سالمه غوښتنه کې یوازې ادبي چینه نه، هر څوک ولاړ دي چې هغه غوښتنه پوره شي. ایا صاحب ورته وویل، مګر په داسې نصاب کې چې یو چا د خرابتیا سبب جوړېږي، هغه اجازه موږ چاته نه ورکوو چې د موږ له دریځ نه څوک خرابه شي او یا د موږ دریځ یې څوک خرابه کړي. بنا موږ باید چې خپل احساسات تل قابو وساتو. ما دلته وویله چې موږ که چېرې د خپل احساسات قابو کړل او په خپل کنټرول کې م راوستل، انشاءالله چې موږ ژبې ته هم کار کولی شو، ولس ته هم کار کولی شو او خلکو ته یو شعور هم ورکولی شو. او که چېرې داسې له موږ سره تل احساسات وي، زه فکر کوم چې دغه 40 کلنه یا دا نیمه پېړۍ غمیزه چې په موږ باندې راغلې اوس چې دا نوره هم وغځېږي. افغان ولس هېڅ وخت کې څوک نشي سره بېلولی. کومه دغه یو سیاسي ناره چې دوی وایي چې د الله روبر، دغه ادیبان لیکوالان د الله روبر بالکل نه مني، نه منلې ده او نه به هم مني. چې د یو چا بنیاد او اساس سره تړلی وي، څوک دې چې هغه سره بیل کړي. دغه یو قشر ده، دا راغلی ده، دغه د وخت یو غوښتنه ده. په هر صورت دغه کېږي. اوس که څوک له دې خوا نه هغه خوا ته ورځي، څه پوښتنې به کېږي، که له هغه خوا نه دې خوا ته راځي، څه پوښتنې به کېږي. اوس چې د دې لپاره هم یو حل پیدا شي، ځکه چې زموږ مشران په دې کې لګیا دي، کار کوي تر څو دغه مسلې سره لرې کړي او دغه لوی افغانستان، هغه افغانستان چې احمدشاه بابا موږ ته په لاس راکړی و، هغه افغانستان بېرته موږ ته په لاس راشي. د دې په خاطر چې وخت هم ډېر تېر شو، ملګري ستړي شوي دي، زه نورې خبرې نه کوم. خصوصا دغه راغلي مېلمانه چې دوی له شمالي پښتونخوا نه راغلي، یقینا دوی دومره موږ خوشحاله کړلو. د دوی په راتګ سره زموږ روحیات تازه شول. هغه ځکه تازه شول چې دوی د هغه خوا هغه الفاظ دلته په موږ باندې واورول او دوی
د دې خوا الفاظ واورېدل دا هم یوه ډېره د خوشحالۍ او ښه خبره ده. له ښاغلي حیا صاحب څخه زه نړۍ مننه کوم چې خپل دوه چاپ سوي البته نوي چاپ سوي کتابونه د ان الحق نارې وهم. دا دوه کتاب یو یې ما ته ډالۍ کړی او یو یې د ادبي چینې کتابتون ته ډالۍ کړی. له ده نه نړۍ مننه. خدای مو ښاد او آباد لره. له ټولو نه مننه.